ورته داسې شیطانې وکړې چې دی به ورته اوس چورلټ انکار کوي. اوس یې زه نه پرېږدم، کو په رضا یې نه راکوي نو وبې تښتوم تی. ما ښه سم معلوماتو کو ښځې دا خلک ښه سم او خانداني خلک دی. دا کار به زه اوس پخپله کوم. زه ځم او د ګل رحمان دا رور وجنم او بس مونږ تاسو له دا جینۍ درکو. الله دې زمونږ دا نصیبونه ښه کړي. آمین. جینۍ خو یې درنه وکړه، ته خو تش کوتک پاتې شوې. د سره به زه داسې کار کوم چې دی به نه مري او نه به رغېږي. بیا دا جینۍ امیر سره ملاقات لراغلی نو دا ورته وایي امیر ګورې زه درته ښه سمه خبره کوم، زما دا اوښې سم سړی نه دی، دی به زموږ رشته کې شیطانت کوي. ته زر تر زره دا واده را جوړ کا. نه ولې به شیطانت کوي؟ اوس پکې څه نه کېږي. ستا پلار جبه کړې ده، اوس رشته پخه شوې ده او زه اوس ورور ته څنګه ووایم چې شابه ماله دا واده را مخکې کا؟ ډېره بې مناسبه خبره ده. نو ته ورته صفا ووایه که نه چې ماته د اشرف نه خطره ده او بس موږ له دې صرف نکاح وکړي، ای به واده دې بیا وروسته وکړي. ښه ده ټیک ده، کوشش کوم او بیجان ته پسه چل خبره ور مخکې کوم، ګورو چې څه کېږي. بیا چې اختر تیر شي نو د امیر واده را جوړ شي. دغه ټایم میلمانه را چلیږي نو ګل رحمان د ښځې خواله راشي او ورته وایي ښځې امیر اوسه پورې را نغې، سوال جواب به دې ورته کړی و که نه؟ دا خو به اوس ټول میلمانه راشي. سوال جواب مې واپسې کړی دی ګل رحمانه، هغه سکاوي ته لاړ وی ګینټه به مې لګي، را به شي زه ته غم مه کوه. دی خو امیر سکاوي ته رواني چې دی کې په جنید سره د ملګري راشي. جنید ولګي او په امیر باندې ګزار وکړي او دې نه پس دا دواړه د هلک په شریکه ښه وغړبوي. زه بسې که هلکه پرېږده اوس. دی چې په امیر باندې زړه سپک کي نو بیا دې ملګري ته وایي زه شابه اوس ما په دې پسته کې وله او چې څنګه مې درته ویلي دي هغه شان وکړه. دا ملګری یې ولګي او جنید په دې خپولي. دا ټول د جنید پلیني ولې چې دی امیر بدنامول غواړي. بیا امیر کور ته راغلی او دی ټول ډیر خپه ناست دي ولې چې هغه واده ټول خراب شي. دی خو امیر اموال خوړلی وي نو هغه ډیر زیات غوسه وي. ګل رحمانه بچې ته څه سوچ کې؟ ټیک د ستا رور وال خوړلی دي خو خوا د اشرف رورم په ګولۍ لګېدلی دی. دا آخر څه کیسه روانه ده؟ یره انور کاکا زه پخپله نه یم پویه چې دا څه حساب دی. زما رور خو چرته پټاخم نه ده ډزولی نو تمانچه به څه وډزوي؟ زما خو بیخي دماغ کار نه کوي. داسې خبره ده ګل رحمانه چې اشرف په امیر باندې راپورټ کړی دی. کیدای شي لږ ساعت کې پولیس راشي چې هر څه کې ډیر سوچ سمجھ سره وکړه. دی دا خبرې کوي چې دی کې پولیس هلته راورسي. بیا ګل رحمان او امیر بار راوځي نو دا پولیس ورته وایي ستا په رور باندې راپورټ شوی دی چې ده د اشرف په رور باندې ډز کړی دی نو مهرباني وکړئ او موږ سره تاڼي ته لاړ شي. روره دا غلط بیاني شوې ده، دا زما په رور الزام دی. مونږ شریف خلک یو او که تاسو شریف خلک وئ نو په خلکو به ډزې نه کولې. اوس موږ سره تعاون وکړئ او تاڼي ته راسره لاړ شئ. که تاسو ته ځان بې ګناه ښکاري نو عدالت ته لاړ شئ. زه ټیک د تاڼهدار صاحب مونږ در سره تاڼې ته ځو چې څه کیږي ګورو به ورسره. بیا ګل رحمان ولګي او خپل رور هغه پولیسو سره تاڼۍ ته بوځي.
دیخوا جنید اسپیټال کې پروت وي او د هغه د خپې پټۍ شوي او علاج یې رواني. بار د دغه ملګري ولاړي نو یو پولیس افسر د هغې نه تفتیش کوي. ښه نو د واردات په ټیم د هلک سره کم یو کس و او راته وایه څه چل شوي و؟ صاحب هغه ټایم ورسره ځم، مونږ په موټرسایکل روانو، بس امیر زمونږ مخې ته ودرېدو او مونږ یې ودرولو. هغه په جنید ګزار وکړو نو ما او جنید جواباً په هغه راکېښودل. بس دغه ټایم هغه د بټې نه تمانچه روښکله او په جنید یې ډز وکړو. په ما یې ډز کو خو د یرې نه یې منډه کړه وتښتېدو. دی ولګي او هغه پولیس ته ټوله د دروغو کیسه وکړي او یو خپل بیان ورته جوړ کړي. دی خوا تاڼه کې ګل رحمان او امیر ناستي او اشرف هم راغلی وي. نو هغه ایس ایچ او امیر ته وایي هلکه وایه دا څه چل شوی و؟ تا په دې هلک ډز ولې کړی دی؟ صاحب ما ډز نه دی کړی، زه خو سکاوي ته روان وم او په لاره هغې ودرولم، ړومبې یې ښه وغربولم او بیا جنید هغه خپل ملګري ته وایي ما په دې خپوله زه په ځمکه پروت وم، ما هر څه په خپلو سترګو لیدل. نه نو هغه هلک خو بل څه بیان ورکړی دی، هغه خو وایي د مونږ ودرولو او ډز یې راباندې هم ده کړی دی. صاحب زما رور ډز نشي کولی او نه زما د رور دی سره څه دشمني ده، دا ټول د دروغو الزام دی. صاحب دا الزام نه دی، څوک باسي بې سبدان ډز ولې کوي؟ زما رور هم دی ویشتې دی او زموږ دعوه هم په دې ده. زه ګورو نوره پته به یې مخکې تفتیش نه پس لګي، خو فلحال به امیر په حوالات کې بندېږي. ورشه هلکه دې حوالات کې بند کا. چونکې د ګل رحمان کیس کمزوري وي نو پولیس امیر حوالات کې بند کی. بیا په سبا باندې اشرف او د هغه ښځه انور خان د کره کور ته راغلي او ورته وایي سخر بابا تا ته ما نه وی چې دا سم خلک نه دی، دا وګوره زما د نه منل نو څه وشو؟ نو لا تفتیش خو روان دی، سمه پته خو یې لا نه ده لګېدلې چې روانۍ چا کړې دی. کني باقي دا خلک خو ماته بد نه ښکاري، دا خو ډېر شریف خلک دی. ګوره سخر بابا دا خلک شریف دی او که بدماشان دي، خو ته به اوس لور زموږ جنید له راکې ولې چې هغه ستا د لور په ټس کې ګولۍ خوړلې ده. نه نو دې کې زما د لور څه قصور دی؟ دا خو ستاسو خپل منځ کې لاندې باندې دی او په دې کې زما لور مه راښکې. داسې کار دی سخر بابا، کو تا اوس موږ له دا لور را نه کړه نو ګورئ بیا به موږ بدله اخلو او د دې نه به غټه دښمني جوړېږي. دا جینۍ به بیا نه د دې ځای شي او نه به د بل ځای شي، نوره خوښه دې خپله ده. او کنه دا چې ورې جینۍ به اوس زمونږ جنید له راکې، دا زما خور ده او تا به ما سره په یو کور کې ناست دی. لورې ما هغې سره جبه کړې ده، زما د لور روان واده پاته شو، دا خو رښتې دي سټوکې ټکارې نه دي. بس ټیک ده سخر بابا، بیا زما په هغه دویمه خبره غور وکړه، نور ته ښه پویه سړی، بس اوس درنه موږ ورځو. چې اشرف او د هغه ښځه د هلته نه لاړ شي نو انور خان خپلې ښځې ته وایي دا څنګه چل دی ښځې داسې په لانجه وړېدو، اوس دې سره څه وکړو؟ په ارام کښېنه سړیه، ګورې زما لور په دې غرقه نه کې، ای به د هغې نه یم پاتې کا خو دې لی ور نه کې. نو بیا به دې لور سره څه کوم؟ څه ووایم که اوس هغې ته بل څوک غاړه کېږدي؟ دا څه پریشانۍ کې راګیر شوم. دی دا خبرې کوي او دننه دا جینۍ ناسته وي او هغه جاړي. بیا ګل رحمان منډی کې ناستی نو انور خان هغه له خپل ګاډي کې راشي. ها ګل رحمانه څنګه چل دی؟ خیر علي انور کاکا کینې کرسۍ ته. داسې کار دی ګل رحمانه بچي چې زه جنګ جګړو او دشمنو والا سړی نیم او ما ته تم دشمنو والا سړی نه ښکارې. ما ته دومره اندازه وشوه چې دا ټوله جګړه زما د لور په سر ده او اشرف خو ډېر ضدي انسان دی. څه مطلب انور کاکا ته څه ویل غواړې؟ ما ته صفا خبره وکړه. زه دا ویل غواړم ګل رحمانه بچي چې بس زه به د خپله لور د اشرف ورور له ورکم او بس دا جګړه به ختمه کړو او که داسې مې ونه کړل نو خدای مکه هغې به ستا ورور ته څه نقصان ورسوي او زه دا لانجې نه غواړم. نه انور کاکا داسې مه کوه، ستا ما سره جبه شوې ده،
دې لانجه کې ستا هیڅ کار نشته. زه د اشرف نه یریږم. زه پوه شو زما کار، خو کم از کم رشته را سره اوس مه ختموه. داسې کار د ګل رحمانه بچي چې ما په دې خبره باندې ښه سوچ سمج وکړو نو د هغې نه پس تاله راغلم او بس نور زما نه خفه نه شي. ته خپل ورور له بل دی رشته وکړه، ستا به ډېر غټ احسان یي په ما. بس لاړم درنه. انور خانو لګي او ګل رحمان سره خپل رشته ختمه کی. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بلې اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.